السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې درس دی په اکسل کې فرمولا. فرمولا عموما دوستانو د ریاضیکي محاسبو د عملیو د خودکار کولو لپاره او د په سلونو کې په قیمتونو باندې د عملیو سرته رسولو لپاره استعمالیږي. همدغه فرمول استعمال د دوستانو چې اکسل د قوت بخلی دی غښتلی کړی دی او نن سبا په اکثریتو اداراتو کې د مایکروسافت اکسل د استفادې وړ دی او د خلکو اداري ضرورتونه یې رفع کړي او کارونکو ته یا استعمالونکو ته یا یوزر ته د لاندې وړتیا ورکوي. دوستانو، اول د معلوماتو تحلیل لپاره، دویم د معلوماتو باندې د مختلفو ریاضیکي عملیو سرته رسول، دریم د فنکشنونو د استعمال لپاره چې موږ سره د فرمولا ډېر کومک کوي، څلورم د محاسبو لپاره دوستانو په فاینانس کې، په ماتیماتکس کې، په دې ټولو کې د فرمولا ډېر زیات استفادې وړ دی. د فرمول د لیکلو لپاره دوستانو عموما موږ د مساوي علامه لیکو یا ټایپ کوو. کله چې فرمول شروع کوو نو مخکې هغې نه موږ د مساوي علامه ټایپ کوو یا لیکو او بیا خپل قیمتونه لیکو. که قیمتونه نه وي په کوم سلونو باندې چې موږ غواړو عملیه یا فرمول سرته ورسوو هماغه سلونه انتخابوو. دوستانو، راځئ چې همدغه په عمل ډول وګورو. دوستان، دا زموږ یو جدول دی یا یو ټیبل دی. په دې کې زموږ د مختلفو مشتریانو یا فر مثال د کسټمرز هر څو چې دي د هغوی معلومات پراته دي. موږ غواړو چې دوی دغه ټریول کاسټ یا دوی سفریه چې څومره ده دا غواړو دغه جمع کړو. نو دې جمع کولو لپاره موږ سره څو طریقې دي دوستانو چې هغې څخه د فرمولا په طریقه موږ استفاده کوو. راځو دوستانو ایکول ټایپ کوو. بیا بعد د ایکول نه موږ کولی شو چې دانه دانه یا هر سل قیمت موږ چې کړو جمع کړو. لکه دا ولیکم، بیا زه بېرته د جمع علامه ولیکم، بیا دا سره انتخاب کوم، بیا همداسې په ترتیب باندې د جمع عمله دا ټول زه همداسې انتخاب ګورو. دوستانو، دا ټول ما انتخاب کړو چې هر سل ادرس مې ولیکو یا سل ریفرنس چې ورته وایي هغه مې ټول بیا د هغوی ترمنځ جمع علامه اضافه کړله. دا دوستانو د دې یوه طریقه ده چې موږ دا د جمع فرمولا په واسطه باندې غواړو دا کوم ټریول کاسټ چې دی یا سفریه دا ټول دلته جمع کوو. دا ټول مې ولیکه، په اخره کې انټر کلیک کوم. نو دې پیسې چې دي دغومره پیسې کېږي یا دغومره اندازه د دې کېږي. دوستانو، دا یوه طریقه ده د جمع کولو یا د فرمولا. بله طریقه دا دوستانو ډېر اسانه طریقې باندې زه راځم همدغلته از ایکول ټو سم فنکشن. انشاءالله په راتلونکي کې د فنکشنونو په اړه انشاءالله تاسو به ډېر معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو، سم فنکشن مې ولیکو، اتومات د دې ځای نه کلیک کوم تر لاندې پورې. دا څنګه انتخابېږي؟ تاسو به د موس چپ بټن باندې ونیسئ او تر لاندې پورې همداسې به دا کش کې تر کوم ځای پورې چې موږ غواړو خپل اعداد جمع کړو. که تاسو غواړئ دغه څو عدد جمع کړئ د همدغه څو عدد ولیکئ، او که تاسو غواړئ چې فر مثال د اول نه تر اخره پورې نو تاسو کولی شئ هم د اول نه تر اخره پورې. دا په دې معنی چې زموږ دغه سلیکشن ایریا چې ده د F2 څخه شروع چې F د کالم نمایندګي کوي او 2 د رو نمایندګي کوي، دې څخه شروع تر F15 پورې، یعنې کلم همدغه F کالم خو تر 15 شمېرې پورې دا باید موږ ته څه شي جمع شي. اخره کې بېرته موږ خپل قوس ورکوو او بالاخره دا جمع کوو. دوستانو، انټر چې کله مې انټر کړم مکمل مجموعه دوستانو راوځي. دا د فرمولا استعمال دوستانو چې په څو طریقه تاسو کولی شئ د فرمولې په استعمال سره تاسو په لاجیک سره تاسو په کوم ذهن کې څه رقم فکر کوئ او خپل عملیه همغه دوستانو تاسو مخکې وړلی شئ او خپل همغه فرموله استعمالولی شئ. دوستانو، زموږ د نن ورځې درس همدومره، فقط چې فرمولا څه شی دی او څنګه هغه استعمالولی شو. انشاءالله بعد د خیر سره زموږ ټول کارونه په همدې فرمولا او فنکشنو په همدې مواردو کې دي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.